الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ترحم صلاة والسلام وسطا څنګه ولې اروپا د الحاد په طرف لاړه. اروپایي ټولنه په منځنیو پیړیو کې په درې طبقو مشتمله وه. یوه د اشرافو طبقه چې ډېرې لویې ځمکې جایدادونه یې درلودل، سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې دي. دویمه طبقه مذهبي رجال، د کلیسا پادریان، بامبړان چې ډېرې لویې ځمکې حاصلې کړې وې، او تاریخ لیکلی دی چې په پاریس کې د فرانسې د انقلاب په مهال 2.5 قصرونه د مذهبي بامبړان وو. او دریمه طبقه عوام خلک، خوار، غریب خلک، مسکین خلک، دا درې طبقې اروپا کې موجودې وې. د اروپا ملایانو، مذهبي بامبړانو، هغو به خلقو ته ویلې چې موږ چې څه وایو دا د الله پیام دی او دا د الله وینا ده، تاسې به یې منئ، په پټو سترګو به یې منئ، عقل ته حاجت نشته. خلکو ته باید د جنت ټکټونه ورکول. چې یو سړي به جرم کړی او وویل چې ما ګناه کړې ده، نو پاپ ته به ورغی، پاپ به د جنت ټکټ ورته ولیکل او په یو لوی مجلس کې به یې هغه ټکټ ولوستل، فلانی د فلاني زوی چې دغه جرم یې کړی دی، دومره ټکس یې راوړی دی، دومره مالیه یې راوړې ده، نو ده ته په جنت کې دومره جریبه ځمکه ما ورکړه. دین لوبه جوړه کړې وه. د رسول الله مبارک بیاست په داسې وخت کې اوسو چې په اروپا کې د منځنیو پیړیو 300 کاله توره دوره تېره شوې وه او 900 کاله یې نور دوام وکړ. مګر اسلامي نړۍ تیاره پیړۍ نه لري. دلته ټول روڼ سهارو. په منځنیو پیړیو کې د اروپا مذهبي بامبړانو په خپل کتاب مقدس کې د هغه وخت فلسفه، تاریخ او جغرافیه ورننویستله. زموږ سپېڅلی کتاب د الله پیام قرآن عظیم الشان جلا ده، زموږ د رسول الله ویناوې نبوي حدیث جلا دي، زموږ فقه جلا ده، زموږ تاریخ جلا دی، زموږ ساینس جلا ده. لیکن په اروپا کې د وخت د صلیب مذهبي مشرانو هر څه په کتاب مقدس کې ځای په ځای کړل. کله چې نصراني او یهودي معاصرانو په اندلس کې د مسلمانانو څخه ساینس زده کړ او بېرته اروپا ته ستانه شول، د دې نوي نظریات د پاپ له کتاب مقدس سره په ټکر کې د دغو علومو ټول مخالفین د کافرانو او ملحدینو په نامه وپېژندل. مولانا ابوالحسن ندوي لیکلي دي چې د 3,10,000 ساینسپوهانو په خلاف پاپ د مرګ فتوا صادره کړه. د 1,000 ساینسپوهانو په باب ویلي وو چې د دې وینه باید په ځمکه تویېدی سي، دوی باید وسوځول سي. ګالیله د ساینس میړه دا یې وسوځو، او برونو د ستورو د استرانومي عالم دا یې هم ژوندی وسوځو. د دغو علومو ټول مخالفین یې د کافر او ملحد په نامه وپېژني. د تفتیش او څارنې محکمې جوړې کړې. اروپایي پوهان مجبور وو چې یا به د کلیسا رایه مني او یا به مرګ ته غاړه ږدي. په دغه موده کې دوی لکونو پوهان په قتل ورسول. په دغه مهال د اروپا خلک د پاپ له لاسه د سږمو راغلي، یو عمومي پاڅون ته لاره هواره شوه. ټولو خلکو د کلیسا په خلاف بغاوت وکړ. د کلیسا د سلطې او واکمنۍ څخه د خلاصون په خاطر 2 غبرګونه رامنځته کړل. اول مارکسیستي، کمونیستي، الحادي او الله تعالی څخه د انکار غبرګون. مارکس ویل چې دا پاپ او خان چې ورک نسی نو عدل نه راځي، نو پاپ او پاپان او خانان دا باید ووژل سي او ټولې شتمنۍ ملکیتونه باید دولتي سي او زر زمین دا د مشترک وي. تر څو چې دا مشترک نسی نو عدل نه قایمیږي. دویم سیکولاریستي، یعنی د دین ساحه د کلیسا او شخصي ژوند پورې د محدودولو تصور او فکر. کله چې اروپایان په نړۍ کې خپاره شول او اسلامي نړۍ ونیوله، هغوی اسلام ته هم د کلیسا د تغییر شوي او علم ضد دین په سترګه وکتل، مګر دغه فکر ناسم او له کینې څخه ډک و. که دغه تصور له اروپایانو پرته بل چا وړاندې کړی وی، هېڅ چا پرې غوږ هم نشو خوځولی، مګر اروپایان فاتح او د علم مخکښان ګڼل کېدل. له همدې امله د اسلامي نړۍ ناپوهه اولادونو بېدینۍ او الحاد ته مخه کړه. په داسې حال کې چې اسلام نه یوازې دا چې له ساینس سره هیڅ
ټکر نه لري بلکې هغه ساینسي پوهه چې انسانانو ته په دین او دنیا کې ګټه رسیږي د فرض کفایي علم حکم لري او تحصیل مسلمانانو ته اړین دی او عبادت او طاعت شمیرل کیږي د همدې حقیقت په درکولو سره مسلمانو پوهانو ساینس ته بنسټیز خدمتونه کړي دي دلته د نصرانیت او د صلیب د پیروانو په شان نه د تفتیش محکمې شته او نه د نصراني پادریانو په شان د دین ټیکهداران ټول امت د الله د کتاب وارث دی ټول امت د الله د پیغمبر وارث دی دلته څوک چاته د جنت ټیکسونه نشي ورکولی او نه آسماني پیام په خپل انحصار کې ساتلی شي په اسلامي نړۍ کې دلته د ابو ریحان بیروني جابر بن حیان او ابن هیثم په څېر او د خوارزمي په څېر باندې د ساینس پوهانو پالنه کېده خو ملحدین د عادیانو تمن توپیر نه کوي او ټول په یوه تله تلي د افغانستان وضعیت هم داسې و چې د امان الله خان دور کې چې کومه طبقه بیرون ته د تحصیل لپاره واستول شوه هغو ځان سره الحاد راوړ چې روسیې ته د ظاهر خان او د داود خان پوخ کې کوم مواسرین لاړل هغو ځان سره د کمونیزم نظریه راوړه او بغداد او مصر سوریا او په همدې توګه یمن دغه دولتونه الحاد وځپل او الحاد وځورول په افغانستان کې خو دلته په کابل کې د ظاهر خان پوخ کې قرآن کریم ټوټه ټوټه سه په لینن درود ویل سه او دا وینا وسوه چې تاقی بګویم که خدا هست تر څو به موږ وایو چې الله سته متاسفانه د الحاد بېلابېل عوامل دي انشاءالله په دې باندې به بیا وروسته بحث کوو په همدې باندې اتفاق کوو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك